د عزیزي خیریه بنسټ له لوري له 100,000 بېوزله کورنیو سره د مرستو په لړ کې نن ورځ د پکتیکا ولایت د بېلابېلو ولسوالیو له لسګونه ناداره کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د عزیزي بانک د پکتیکا څانګې مدیر د دغو مرستو د ویش پر مهال وویل چې په یاد خوراکي پکیج کې اوړه، غوړي، وریجې او لوبیا شامل دي. عزیزي بنسټ هر کال د روژې مبارکه میاشت کې تر 100,000 بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته کوي چې سږکال هم دغه لړۍ په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. په دغه مرستو کې لاندې خوراکي توکي شامل دي: 3.5 کیلو وریجې، 50 کیلو اوړه، 15 کیلو غوړي، 3 کیلو لوبیا. هغه زیاته کړه چې مرسته شوي کسان یې پکتیکا کې د ترسره کړې سروې پر مهال را پیدا کړي او نن ورځ ورسره د عزیزي خیریه نهاد له لوري مرسته کیږي. د پکتیکا ولایت د دفتر رئیس هم له عزیزي خیریه نهاد له مسؤلینو په مننې سره وویل چې یاد نهاد هر کال د رمضان په مبارکه میاشت کې په ټول هیواد کې له 100,000 بېوزله کورنیو سره همکاري کوي. د عزیزي خیریه بنسټ نه هم د زړه له کومې شکریه ادا کوو چې زموږ د دې غریب، مظلوم او کړېدلي ولس سره هر کال د 100,000 کورنیو په شاوخوا کې مرسته کوي. د دوی نه زیات منندوی او په څنګ کې له خپل ټولو درنو، بډایو، شتمنو هیوادوالو نه غوښتنه کوو چې بالخصوص د رمضان په میاشت کې د دې خپلو بېوزلو ځورېدلو افغانانو لاسنیوی وکړي. د مرستې ترلاسه کوونکي خوښ دي چې په سختو او ناوړه اقتصادي شرایطو کې یې لاسنیوی کیږي. د دوی په خبره چې په دې سره به یې کم تر کمه په روژه مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د کمښت ستونزه حل شي. والله دغه یوه تبلیغ غوړو ته موږ اروالو ته والله دا نن څه نارامه ده چې موږ وچ روزه مات کړو. ښه پیسې یم والله وشته برک راواچو وچ پاسته پسې وخورو. انشاءالله لس 11 تنه یو که د فضل د الله سره دا روزه هم بس ده و بیا هم خدای مهربانه ده. د یادونې وړ ده چې عزیزي خیریه نهاد هر کال په رمضان میاشت کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له سختو اړمنو سره د خوراکي توکو مرسته کوي.